دا فقر او غریبي چې دا د دې نه به په خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم فنا غوښتله. رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دعا کې دا ویل اللهم انی اعوذ بک من الفقر والقلة والذله. الله زه پناه غواړم په تا سره د فقر نه او د قلت نه او د ذلت نه. او په یو ضعیفه حدیث کې راځي چې کله کله انسان د فقر د وجې نه کفر ته ورسیږي. د فقر او د غریبۍ د وجې نه انسان کې حسد پیدا شي، د مالدارو سره حسد شروع کی. د فقر او د غریبۍ د وجې نه کله کله انسان په حرامو کې اخته شي، سودونه او جوارۍ شروع کی او غلا شروع کی. د فقر او د غریبۍ د وجې نه کله یو مسلمان د بل مسلمان قتل تم تیار شي چې دا زه مړ کړم او ماته مال پاتې شي. خو قرآن الله یو داسې کتاب را لېږلی دی چې دا قرآن کنجي ده د هر مشکل نه د راوتلو دپاره، او دا قرآن دوا ده د هر مرض دپاره. په دې قرآن کې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صورت ښودلی دی. هغه صورت چې څوک وایي نو د هغه سړي او د هغه بنده به دا غریبي او دا فقر به الله پاک په مالدارۍ بدل کړي، او دغه مشکلات او دغه تکلیفونه او غمونه او پریشانۍ به الله پاک په خوشحالو باندې بدل کړي. هغه کوم صورت دی؟ عن عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنه قال، عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي ان النبي صلی الله علیه وسلم قال، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من قرأ سورة الواقعة كل ليلة، څوک چې هره شپه سورت واقعه لولي، هره شپه لولي، نو لم يصبح فاقة ابدا، دې سړي ته به چرته فقر را نشي، دا به چرته غریب نشي. او ومن قرأ في كل ليلة لا اقسم بيوم القيامة، څوک چې هره شپه سورة القیامه لولي، لا اقسم بيوم القيامة دا سورت لولي، نو لقي الله يوم القيامة، دا سړی به مخامخ شي د الله سره د قیامت په ورځ باندې. ووجهه في سورة القمر ليلة البدر، او د دې سړي دا مخ په داسې پړقېږي لکه د څوارلسمې سپوږمۍ. رواه الدیلمي. په یو بل حدیث کې راځي عن انس بن مالک رضی الله تعالی عنه، انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي ان النبي صلی الله علیه وسلم قال، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي علموا نساءکم سورة الواقعة، تاسو خپلو زنانو ته سورة الواقعة دا زده کوي. ولې؟ فانها سورة الغنا، دې ته د مالدارۍ صورت ویلی شي، دا د مالدارۍ صورت دی، نو دې ته سورة الغنا د مالدارۍ والا صورت هم ویلی شوی دی. یو بل روایت کې داسې راځي عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة، څوک چې هره شپه سورت واقعه لولي نو لم تصبح فاقة ابدا، دې سړي له به چېرته فاقه او فقر او غریبي را نشي. او عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي وقد امرت بناتي، وی ما خپلو نونو ته حکم کړی دی ان یقرأنها كل ليلة، چې هره شپه سورت واقعه لولي. ابن حجر په فتوحات الرباني کې یو روایت نقل کړی دی چې یو ځل عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه بیمار شو، نو عثمان رضی الله تعالی عنه یې تفوس لرالی. نو عثمان رضی الله تعالی عنه عبدالله بن مسعود ته وایي تا دپاره موږ څه تنخوا یا څه روپۍ نه مقرروو ځکه ته بیمار یې. نو عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ورته وایي نه زما دپاره یې مه مقرروئ. نو عثمان رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل وایي که ستا نه دي په کار، ستا نه وروسته به ستا د لوڼو په کار شي او ستا د بچو به په کار شي. نو عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي ورته وفرمیل وایي ته زما په لوڼو باندې یېرېږي د فقر نه، حال دا دی چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې څوک هره شپه سورة الواقعه لولي په ده باندې به فقر او غریبي نه راځي. او ما خپلو لوڼو ته سورة واقعه زده کړې ده او هغې ته مې حکم کړی دی چې تاسو سورة الواقعه هره شپه لولئ نو په تاسو به لوږه نه راځي. نو زما روپو ته ضرورت نشته په ما باندې او زما په لوڼو باندې ته د لوږې او د فقر نه مه یېرېږه. نو سورة الواقعه معمول جوړول په دې نیت د عبادت په نیت باندې وی د تلاوت په نیت باندې انشاءالله د هغې نتیجه به دا شي چې تاسو ته به ثواب هم میلاو شي، او دارنګې د هغې په بدله کې به تاسو دا غریبۍ او ستاسو دا مشکلات دا به ټول الله پاک حل کړي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبرې ټولې سچې او رښتینې دي، په هغې کې دروغ نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم د زبان نه چې کومې خبرې راوتې دي په هغې زموږ او ستاسو یقین او عقیده دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې ټولې رښتینې دي. او د دې صورت په برکت باندې به الله پاک زموږ نه دا فقر او مشکلات ختم کړي.